بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو استادانو ګډونوالو په اجازه باندې مننه له استاد خپل نوم چې په تنګ وخت کې بار ول چې سبا د فرصت دومره زیات نه ولوسي هغه مازدګي ډېره بشپړه ورته ونیسو. خو داسې ما موضوع مخته اخیستې وله ژبه او ذهن په دې اړه باندې بیخي زیات کتابونه هم لیکل سوي، داسې په پښتو ژبه کې څه نه ولو، ځکه ما غوره کړله چې په ژبې او په ذهن باندې هغه وروستني څه شی څه موضوعات او څه کیسې چې دي هغه راوسپړمه. تر ټولو ښه د چمسکي یو کتاب د ژبه او ذهن یا زبان و ذهن، ژبه او اندیشه یا ژبه او فکر یو بل کتاب د ځینو نورو خلکو هم علماو او ژبپوهانو هم په دې اړه باندې ګڼ کتابونه او ګڼې مطالعې او ریسرچونه کړي دي. د ژبې او ذهن مطالعه تر ډیره د ژبې په روانپوهنې پورې اړه لري، او په روانپوهنې کې د دې ترڅنګ چې د انسان رواني حالت تر بحث او څېړنې لاندې نیول کېږي، د ژبې او ذهن اړیکې هم پکې څېړل کېږي. د ژبې او ذهن په اړه ځینې مهمې پوښتنې سره ولاړېږي چې هغې کې تر ټولو لومړۍ یا اولنۍ پوښتنه دا ده چې آیا موږ د ژبې موجودیت د ذهن د غوره فعالیتونو لکه فکر، تخیل، تجربه، تعمیم، استدلال، قضاوت، احساسات او پاملرنه په دغو لپاره شرط ده او که شرط نه ده. دویمه پوښتنه په د ذهن او د ژبې په اړه باندې سره ولاړېږي، هغه دا ده چې آیا که چیرې موږ ژبه نه وای زده کړې نو موږ به د ذهن له دې غورو فعالیتونو څخه چې مخکې ما یادونه وکړله له دې نه به موږ مستفید سوي وای او که نه. درېیمه پوښتنه دا ده چې که چیرې تصادفاً یا د کومې ناروغۍ په بنسټ باندې انسان د خبرو کولو ځواک له لاسه ورکړي نو د ذهن دغه غوره فعالیتونه چې هغه کې دغه تعمیم او تجربه او تخیل او فکر او احساسات او دغه شیان پکې شامل دي، آیا د دغو د ترسراوي ځواک به له لاسه ورکړي او که به له لاسه ورنه کړي. د ژبې په روانپوهنه کې دا ډول پوښتنې بیخي اوسنۍ نه دي. له ډېره پخوا راهیسې متفکرانو، فلاسفو، د عقل خاوندانو او د تجربې څښتنانو دا ډول پوښتنې مطرح کړې وې. په دې کې تر ټولو لومړنی کس چې و هغه افلاطون و، هغه ول چې لومړنی فلسفي و، هغه په دې باندې باور و چې د انسان روح چې ده هغه د فکر کولو پر مهال باندې له ځان سره خبرې کوي. د ده په معنا داسې معنا ژبه او فکر چې ده دا یو دی او ژبه له فکر نه ورې خواته بل څه نه ده. د افلاطون دې باور ته د سلوک یا رفتارګرایي ارواپوهنیز مکتب یو بل عالم واټسن هغه وایي چې دا مطلب هغه لیک په بله طریقه باندې بیانوي. دی وایي چې فکر له خبرو پرته بل څه نه ده، بلکې فکر چې ده دا د خفیفو یا پټو حرکاتو او د صوتي غړو پر مټ باندې منځته راځي. د واټسن په نظریه که ژبه یوازې د ذهني فعالیتونو لکه فکر، پاملرنه، توجه، حافظه، احساسات او داسې نورو لپاره شرط نه ګڼل کېږي، بلکې د فکر او نورو ذهني فعالیتونو لپاره مهم عامل ګڼل کېږي، او له ژبې څخه پرته د ذهن نور غوره فعالیتونه ګواکې بیخي ترسره کېږي نه. تر دې وړاندې چې موږ د ذهن او ژبې په اړیکو او یو پر بل اغیزو باندې بحث وکړو، ښه ده چې یو ځل ذهني کړنې هم وپېژنو چې ذهني کړنې کومې دي چې د ژبې په واسطه باندې ترلاسه کېږي. لومړی چې د هغه له بهرني نړۍ نه د ذهن په واسطه باندې تصویر اخیستنه ده. ذهن د حواسو له لارې د بهرنیو څیزونو سره اړیکه پیدا کوي او د هغې شکلونه له ځان سره ثبتوي، لکه د عکاسي کمره چې شکلونه د فلم په صفحه باندې ځای په ځای کوي او ثبتوي. فرضاً لکه موږ چې تر اوسه پورې پېښور نه دی لیدلی، لومړنی ځل ده چې موږ پېښور ګورو یا وینو نو د هغې تاریخي ځایونه چې ګورو دا ور له وره موږ په ذهن کې د تصویرونو یوه لړۍ پاتې کېږي او د موږ ذهن یوازې په دې برخه کې د یو منفعل په حیث باندې استفاده کوي او تنها د قبلولو او د منلو دنده وظیفه اجرا کوي. دویمه کړنه د ذهن دا ده چې کله موږ تصویرونه حافظې ته وسپارل، ذهن بیا بیکاره نه پاتې کېږي. یعنې همدا تصویرونه چې دي دا یوازې ذخیره کوي نه، انباروي نه، بلکې ساتل شوي تصویرونه د ذهن له پټو نورو مناسباتو سره رابرسېره کوي او برسېرنې بڼې ته یې را اړوي. نو ذهن له دې سره چې منفعل فعالیت ترسره کوي، دا ډول تصویرونه د روانپوهنې د یو لړ قوانینو مطابقت باندې بیرته په یاد راوړي
او بې له کوم تصرف او لاسوهنې د تداعي مرحلې ته اجرا کوي او ترسره کوي. درېیمه کړنه چې دغه احساسات دا هم د ذهني کړنو له ډلې څخه درېیمه کړنه ده. په دې ذهني کړنه کې انسان خپل احساسات، هیجانات او روحي حالت تجربه کوي. په احساساتو کې د خوښۍ، خفګان، مینې، غوسې، ویر او ډېری نور حالتونه شامل دي. احساسات هم کولی شي د یو شخص په چلند او پرېکړه باندې غبرګون وښیي. څلورمه کړنه چې دغه پاملرنه ده، دا هم د ذهن له لومړنیو فعالیتونو څخه یوه ده چې له شخص سره مرسته کوي تر څو د چاپېریال معلوماتو سره مخ شي او د هغې په وړاندې غبرګون وښیي او هغې ته متوجه اوسي. دا یا د تمرکز له لارې کېږي او یا خوداګانه په خپله ورته خلک ورته متوجه کېږي او پاملرنه ورته کوي. شپږمه کړنه چې دغه تجزیه او ترکیب ده. په نورو کړنو کې سربیره د دې چې ذهن ټول تصویرونه چې د ذهن ته راوړي د هغه تجزیه کوي، معنا داسې په څو برخو یې ویشي او بیا یې تحلیلوي. اوومه کړنه چې د هغه تجرید و تعمیم ده. هغه د تصویرونه چې د ذهن په مختلف شکل اخیستي د هغه بیلوي او تعمیموي یا جزئي شکلونو باندې یا په کلي مفاهیمو باندې بدلوي. مثلا موږ د حواسو له لارې زید، احمد، محمود، خالد، بکر دا خلک پیژنو، نو ذهن یو کلي مفهوم اخلي چې هغه انسان د مغز باندې کوي. وروستۍ کړنه چې د هغه فکر ده. فکر د څو معلومو چارو د تنظیمولو د مجهولې چارې لاسته راوړلو ته وایي. چې معلومې چارې تاسو سره وي، هغه سره منظم کړئ او یو مجهول هدف ته لاسته ورسېږي، هغه مجهول معلومات ترلاسه کړي، دې ته فکر وایي. د انسان د ذهن همدا فعالیتونه د هغه د عصبي جوړښت پیداوار دي. که چیرې انسان له دغه عصبي جوړښت څخه محروم وای، نو نه شوای کولی چې په خپل ځان کې د ذهن غوره فعالیتونه وروزي او همدا ډول ژبه هم نشوای زده کولی. که تاسو کوښښ وکړئ انسان ته ورته هغه تیل لرونکي حیوانات لکه شمپانزي او دغسې نورو ته ژبه ور زده کړئ، ژبه په هغه انساني معنا یعنې د هغه قراردادي نښو منظمه دستګاه چې موږ یې تعریف کوو، نو داسې دغه ډول ژبه دوی نه زده کوي او موږ ګواکې یو عبث کار کوو، ځکه د هغه حیوان عصبي جوړښت چې د هغه یې د زده کړې دغه ډول دستګاه ته نه ده جوړ شوی چې انسان کومه ژبه چې انسان خبرې پرې کوي په هماغه خبرې نور حیوانات، شمپانزي یا طوطیان یا ځینې نور حیوانات زده کړي. د ژبې بله کړنه دا ده چې د ژبې کسبول د ذهن. بله کړنه دا ده چې ژبه د ذهن په واسطه باندې کسب کېږي او زده کېږي، او دا چاره هم د ذهن له غوره فعالیتونو څخه یوه ده چې د هغې شتون د انسان په عصبي جوړښت په دستګاه پورې تړلی ده. د انسان ژبې شتون د انسان د عصبي جوړښت په دستګاه پورې تړلی ده. که چیرې انسان دغه ډول عصبي جوړښت نه درلودی او مغز یې دغسې ارتقا نه درلودی، نو نه یوازې دا چې تفکر استدلال به نه درلودی بلکې ژبه به یې هم نشوای زده کولی. اوس که موږ ژبه او د ذهني فعالیتونو له ډلې تنها یوازې یو فکر راواخلو او یو له بله ژبه او فکر یو له بل سره مطالعې په میدان کې کېږدو، نو په دې به وپوهېږو چې دوی دواړه یا د ذهني فعالیتونو ټوله مجموعه له ژبې سره یو له بل سره دومره نږدې دي چې یو بل یې پوښلي دي. دا پدیدې یو په بل پورې تړلې دي. تر دې چې ویلی شو چې ذهني فعالیتونه خپله د ژبې یوه برخه ده او ژبه خپله د ذهني فعالیتونو د یوې ابزار یا د یوې وسیلې په توګه باندې استفاده کېږي. وړاندې تر دې چې موږ د ژبپوهانو او ځینو نورو پوهانو نظریې وړاندې کړو، لومړی راځو څو پوښتنې تاسې مخته ږدم. لومړی داسې آیا ژبه د ذهني فعالیتونو وسیله ده که نه؟ دویمه دا ده چې بې له فکره یا بې له ذهني فعالیتونو هم ژبه منځته راځي که نه راځي؟ او دریمه دا آیا ښه ده چې ووایو چې بې له ژبې فکر او نور ذهني فعالیتونه شوني دي، ممکن دي؟ که ژبه نه وای آیا موږ کولی شوای چې خپل فکرونه وړاندې کړو او له نورو خلکو سره خپل فکر او اندېښنه شریکه کړو؟ په ژبپوهنه کې دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې ژبپوهانو ورته بېلابېل ځوابونه ورکړي. د دوی ځوابونه تر دې حده له یو بل سره توپیر لري چې متضاد ټکی پکې ډېر پیدا کولی شو. او هغه پورته خبره چې د فکر او ژبې په اړه سړی لوستونکي ته دوه نظره ورکوي هغه دا دی. ځینې له دوی څخه په دې باندې آن دي چې ژبه او فکر یوه پدیده ده یا ژبه او ذهني فعالیتونه چې دي دا یوه پدیده ده. ولې بله ډله بیا په دې باندې باور ده چې فکر او ذهني فعالیتونه چې دي دا ځانګړي او ژبه ځانګړې پدیده ده او یو له بل سره هیڅ نږدې اړیکه نه لري. هغوی چې دواړه نظریې، هغوی چې ژبه او فکر
یو ډول پدیده بولي. دلیل دا راوړي چې تفکر او ذهني فعالیتونه دا د ژبې سرچینه او پیل ده. دوی زیاتوي چې بې له ذهني فعالیتونو ژبه نه رامنځته کېږي. ډېری ژبپوهان د همدې نظر پلویان دي. په دې برخه کې بیا هم تر ټولو لومړی افلاطون راځي. افلاطون وایي تر بله هر چا لومړنی سړی د هغه په دې باندې باور و چې ژبه او فکر ګواکې یو دي او یوه پدیده ده. معنا داسې فکر او ژبه یوه پدیده دي او یو له بل نه بیل نه دي. له ده نه وروسته بیا ساپیر هم افلاطون ته ورته نظر درلود او ویل دی چې که تاسو له ډېرو خلکو وپوښتئ چې بې له ژبې فکر کولی شئ یا ذهني فعالیتونه تاسې ترسره کېږي، نو په ډېر باور به درته ووایي چې هو شونې ده، ممکن ده، خو ما لپاره دا ستونزمنه ده چې بې له ژبې دې فکر وکړم یا نور ذهني فعالیتونه دې ترسره کړم. ولې په دې هم باور لرم چې دا کار امکان لري چې ترسره شي. ژبه یوازې د فکر جامه ده او لباس ته د ساپیر وایي. که د افلاطون او ساپیر په خبرو باندې لږ فکر وشي نو دا ترې درک کېږي چې ژبه له فکر سره ډېرې نږدې اړیکې لري او داسې هم ویلی شو چې بې له ژبې فکر کول او یا له بې له فکره ژبه رامنځته کېدل ناشونی ده. ساپیر له یو بل عالم ژبپوه عالم روب سره په دې برخه کې ډېر کار وکړ تر دې چې ژبپوهنه کې د ساپیر روب په نامه باندې یوه فرضیه رامنځته کړه. دا فرضیه وایي چې د ژبې بنسټ او اساس یې د هغه خپله ذهني فعالیتونه دي. ډاکټر یحیی کاظمي هم په خپل یو کتاب کې راوړي چې ژبه او فکر په نامه باندې د دی وایي چې فکر یا ذهني فعالیتونه چې دا د ژبې وسیله ده. هغه زیاتوي که ژبې ذهني فعالیتونه نه درلودای اوسنۍ ډېرې لاسته راوړنې به په دې نړۍ کې موجودې نه وي. برونز هم یو له هغو ژبپوهانو څخه ده چې وایي ژبه د ذهني فعالیتونو ډېره اساسي وسیله او د هغې د ښکارندویي د څرګندولو یو مهم ابزار یا وسیله ده. دا چې ژبه بې له ذهني فعالیتونو نه رامنځته کېږي په اړه ژبپوهان څو دلایل وړاندې کوي، خو باید وویل شي هغه دلایل چې دغه ډله یې د خپل نظر د ثبوت لپاره وړاندې کوي د نورو ژبپوهانو لپاره قانع کوونکي نه دي. دې برخه کې تر ټولو لومړی انسټاین ده. هغه وایي چې هغه تر ټولو لومړنی کس دی وایي او دا بحث یې رامنځته کړی ده. وایي چې ما په خپلو علمي فکرونو کې بې له ژبې استفاده کړې، یعنې هېڅ له ژبې سره مې استفاده نه ده کړې. جان لاک هم د انسټاین نظر ته ورته نظر لري. هغه وایي چې بیخي رد کړله، وایي چې له ژبې پرته ذهني فعالیت ناشونی ده. هغه به ویل فکر کې یوازې له ژبې څخه استفاده نه کېږي بلکې تصویر، خوند، بوی او داسې نور حواس هم د انسان له تفکراتو سره مرسته کوي او دا ټول عناصر خپلې اخیستنې د انسان مغز ته لیږي. هغه تصورات چې د انسان مغز کې رامنځته کېږي د فکر لپاره خپله موضوع ګرځي. جان لاک په خبره تصویر، خوند، بوی هم کولی شي تاسو ته فکر درکړي. هغه څه چې د لاک له خبرې ما درکړی هغه دا ده که مثلا د تیلو یو پمپ سټیشن ته ورسئ او هغه انځور ته پام وکړئ چې سګرېټ په یوه دایره کې راایسار کړی او بیا یې سور خط پرې راکش کړی، د ورته انځور په لیدو تاسو څه ډول فکر کوئ؟ یا هم دا چې فکر ته مو څه درځي؟ معنا دا چې د یو انځور په لیدو تاسو فکر کولو ته اړ شوئ. ستاسو له ډلې د یو سترګې نشته تر څو تاسې د همغه تصویرونه چې د دغه په واسطه باندې د کرښې په واسطه باندې رادغ شوي دي د هغې احساس د هغه سګرېټ د بلېدو احساس او له هغې سره مرتبط نور ډولونه یا معناګانې چې د هغه ټول د تاسې په ذهن کې راځي او تداوي کېږي. له پورتنیو څېړنو او د ژبپوهانو، روانپوهانو او فلسفو له نظرونو څخه دا څرګندېږي چې ذهن او ژبه دوه مختلف مفهومونه دي، مګر دوی یو له بل سره خپل منځ کې تړاو هم لري. د دوی په اند ژبه د افکارو او احساساتو د څرګندولو او لیږدولو له مهمو وسیلو څخه ده چې د انسان د ذهن په خدمت کې ده او د ذهن له لوري کاروله کېږي. ذهن کولی شي معلومات ترلاسه کړي، پروسس یې کړي او بیا یې د ژبې په کارولو سره نورو ته ورسوي. مثلا د یو شخص ذهن کولی شي یو فکر تصور کړي او بیا هغه مفکوره په شفاهي یا لیکلې توګه نورو ته د ژبې په کارولو سره بیان کړي. همدارنګه ژبه د یو چا په ذهن کې د فکر کولو او تحلیل لپاره د یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. د ژبې په کارولو سره یو څوک کولی شي ستونزې په منطقي او رغنده توګه وګوري او ځواب ورکړي. نو ذهن ادراکي او فکري فعالیتونه ترسره کوي او ژبه د دې فعالیتونو د څرګندولو په خدمت کې ده. په بل عبارت ژبه د ذهن له لوري د یو نښهوال سیستم په توګه د افکارو او احساساتو د څرګندولو لپاره کارول کېږي او په ورته وخت کې دوی دواړه له یو بل سره په متقابله اړیکه کې دي. ژبه د ذهن په مرسته زده کېږي، د هغه لخوا رامنځته کېږي او د هغه په اغېزمنېدو اغېزمنه کېږي. له بلې خوا د ژبې په کارولو سره په ذهن کې
فکرونه او احساسات را پیدا کیږي او څرګندیږي. مثلا په ژبه کې د منفي کلمو کارول په ذهن کې د منفي احساساتو او منفي فکر د رامنځته کېدو لامل کیږي. همداشان په ژبه کې د مثبتو او ګټورو کلمو کارول د مثبتو احساساتو په زیاتوالي او ذهني ښه والي کې مرسته کولی شي.